افغانستان چې دی کنه افغانستان زموږ دویم کور دی او زما هم ډېر غټ ارمان دی وړوکوالي نه کنه چې مطلب زما افغانستان ته لاړې چکر مې ولګولی دا ملک مې ولیدی. السلام علیکم، امید دی چې ښه به یې تاسو ټولو ته په یو نوي ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو راځئ شروع کړو. ټوله ورځ بوزګار ناست یو، څه به کوو، هسې به ګرځو راګرځو نو ولاګ به وکړو. دا 2-3 ورځې چې ولاګ نه دی راغلی که نه، مین وجه دا ده چې زمونږ نیټ پته نه لګي، هر څه چل شوی خو ډېر زیات سلو و. یو ولاګ را سره تیار پروت و، بس نور ولاګونو ته مې ډډې نه لګېدې. انشاءالله کوشش به کوو چې ولاګ ریګولر وکړو. او نن کې څه داسې ده که نه چې ولاګ ډېر زیات د وخت سټارټ شو او د وخته په دې وجه سټارټ شو که نه چې تحصیل کې مې سکار د تحصیل کارونه چې که نه هغه به سهار په 9 بجې باندې کوي. نو تقریبا 8:30 بجې خپل ولاګ مې سټارټ کړو، روان یم تحصیل ته. سکار مې دی، راځئ تاسو هم بوځم ګپ شپ په لګو چېرته ځایم. او نن به یې تاسو ته پته ده دا وینئ بېګا راسې باران ورېږي، موسم چې دی که نه هغه یخ کړی دی، روجې اسانې کړي دي. خو مسله دا ده که نه چې زموږ په روډ باندې ځینې نو چې باران نه وي دوړه وي، او چې کله باران وي بیا دا وینئ خټه وي. خدای خیر. वो तन्हा कौन है अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाहू अल्लाह, मेहरबान वो कौन है अल्लाहू अल्लाह. حالونه تحصیل کار له خیره سره ختم شو او څه ټیم له ختم شو. تاسو ته پته شته دا شاټ زو څه ټیم اخلم، تاسو ته پته ده دا وینئ 3 بجې دي. نو زه لږ وخت راغلی وم، بیا مې لږ ودو مې لږ غونته کې دمه مې به یې کوله، بیا مې لمونځ کوو. نو هغې باندې هم لیټ شوم، خو خپل کار هم ډېر زیات لیټ کړم که نه. اوس یم سټوډیو کې او نه یم پته نه لګي څه شو، کور ته تللی دی. نو چې هغه راشي بیا ګپ شپ لګو چېرته ځایم. او اوس په دې ټایم کې سټوډیو ته راغی نعیم و رمیز و مظهر و مظهر سره ورګه وروستو خبرې کوو. شیر عالم دی اوس ما سره وختي راغلی و، شعیب و مظهر خیر علی افغانستان نه. مظهر تقریبا څو میاشتې پس رالی؟ 2 میاشتې افغانستان کې تېرې کړې، هلته ایډمیشن کړی دی. څنګه چل دی؟ خیر دی؟ په خیر راورسېدی؟ روجو رمانې اثر کړی دی ځکه چې خبرې نه راوځي. بس ماری لکه خراب غوندې کېده. زمونږ خوږ کور افغانستان څنګه و؟ ډېر امن ځای، ډېر زبردست ځای دی. ها انشاءالله موږ به کله درځو، لکه کله له درشو بس چې اختر نه بعد انشاءالله راشئ. اختر نه بعد نیمه سره خیال دی ځو نه؟ ویل نه افغانستان و زما ارمان دی انشاءالله ځو به که نه چکرله انشاءالله. باجاخان قبر له به ځو انشاءالله، کابل ته به ځو، جلال آباد کې به ګرځو انشاءالله، کندهار ته به ځو. نومونه ور زده کړي دی لکه او زموږ ویل تیار یم، نوم نه راځي. افغانستان چې دی که نه افغانستان زموږ دویم کور دی او زما هم ډېر غټ ارمان دی وړوکوالي نه که نه چې مطلب زما افغانستان ته لاړې چکر مې ولګولی دا ملک مې ولیدی. خو بس سمې نه خوري نو انشاءالله ګورو به که نه، ځو به درځو، به خامخا به درځو افغانستان والو انشاءالله خامخا به درځو. رمیزه تا ګورې نه بوځو؟ ما مو بوځئ. ته په تمانه شي او که نه؟ دوبۍ ته دوبۍ ته لاړ شه ځان له. دوبۍ څخه عمل دی؟ دوبۍ ته نه، امریکې ته. امریکا هم څخه عمل دی؟ لکه سویټزرلینډ ته. سویټزرلینډ په سوات کې شته. او دا وینئ دا پېژنئ؟ دا زما لور ده. خلکو ته ووایه دا نعیم تاسو ته په ویلنټاین ډے باندې چې کوم ګفټ درکړی و که نه دا هغه دی، تاسو ته به یې ویلي. ښه نو اوس په دې ټایم کې داسې کار دی که نه، روزګار یم داسې خاص څه کار نشته دی. داسې کار به وکړو چاپ ته به لاړ شو، دا ویښته چې مې که نه ډېر ګډوډ شوي دي، نو ګورو که چېرته ګڼه نه وي که نه نو چې را ویښته لږ برابر کړم. خو الله دې وکړي چې ګڼه نه وي. او بس داسې کیسه را که نه چې بس مازدیګر بانګې وي، لمانځل به ځان کور ته ورسوم، ځو مازدیګر مونځ وکړو که نه بیا به چېرته چکر لګو، چېرته بوځو. نو چېرته ځای مه زموږ سره یې. نو په دا ټایم کې راورسېدم له خیره سره خپل کور ته. مازدیګر مونځ مې وکړه، څنګه چې رالم حارث انتظار کوه. حارث څنګه چل دی؟ چېرته به ځو؟ چکر به لګو چېرته.
ها لکه یوازې نه تللی هم زما نه بغیر نه تللی یوازې مزه نه کوي که نه ګپ ته څه څوک نه نو یوازې به څه ځي کمې غاړې ته ځو اوس غاړه ښیه دې طرف ته ځو کو دې طرف ته ځو کو دې طرف ته ځو کوم طرف ته ځو هر طرف ته دی مړه واته غواړي نو بس مازدیګری دی که نه او مازدیګري کې چکر ښه یو بل دا خبره روژه کې چې څومره ستړی شي که نه څومره وږی شي څومره تږی شي نو دومره ښه خبره ده ځکه چې ستاسو کې چې دننه کوم جراثیم دي که نه هغه ختم شي دا زه هره پیره بار بار دا خبره کوم نو روژه کې ټوله ورځ خوب مه کوئ څه لږ ډېر ګرځئ راګرځئ پکې مو خلکو تنورونه بل کړو دا وینې حارث تنورونه مبارک الله چېرته ټپر ته یاده ده لیونی بیا تنور لمبه کو ډوډۍ ټپې سپارلسم کلي ته ځي نه نسانه ټپي دي یاره پښتو کې خو هر څه سره هر څه شي سره ټپه ده دا بهی د غنمو ته وګورئ که نه رنګ یې اړولی ورو ورو زیړېږي که نه او زه چې دا غنم داسې زیړ زیړینم که نه نو ما باندې وارخطایي راځي تاسو ته پته ده چې ولې ځکه زما سره دا غم دی که نه زمونږ غنم بریبل غواړي او په دې ګرمۍ کې خو شکر په دې دی چې روژه ووته روژه کې ډېر کار ګران دي او پر اوس کال مونږ په روژه کې لو کوو څه کال مطلب دا دی چې روژه پکې ووتله خیره سره ته د ثوابۍ د خاورې ښکلی یې زه د خپل بونیر د غره نه میر یم څنګه دی لکه مړه تا لاړو څه درځي نه 2-3 ورځې تقریبا باران شو ما یې مې خوړ به راوتی او بل ورځ هم خوړ لاوتی و نو ما چکر بولګو خوړ غاړې ته خو چې رالي نو خوړ وچ شوی دی دا وینې او زما را ملګری وي که نه وي دلته زمونږ ملګرو ځان له پیچ روان کړی نه په دې کې به وروره کرکټ څنګه کېږي دا وینې دوی غلطه غر دی دې غلطه خوړ دی پټي دی اکیډمي ده ښه ته د ثوابۍ د خاورې ښکلی یې زه د خپل بونیر د غره نه میر یم او قدر د یارانو ډېر ښه پیژنم څو کم جانانه لږ شانګیر یم او زمونږ د نن ورځې بلاګ په دې ځای باندې پای ته رسي امید دی چې نننی بلاګ مو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان بلاګ پورې مال راکړئ اجازه ته د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان او بهی اخیری روجي پاتې دي نو چې کله دعا غواړئ نو ماته پکې خامخا دعا کوئ خپل مور پلار ته دعا کوئ او د خپل وطن دپاره دعا کوئ د لوی الله په امان